خوشبخت دی هغه انسان چې دنیا پرېږدي، مخکې له دې چې دغه مکاره دنیا دی پرېږدي. داسې نه چې بیخي دنیا پرېږدي، له دنیا د خپله برخه واخلي، خو بدبختي دا ده چې انسان آخرت له لاسه ورکړي خو دنیا وګټي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دنیا مینه د ټولو ستونزو بنسټ او اساس دی. هغه څوک چې یوازې له دنیا سره مینه کوي آخرت ترې هیر وي، دوی نه یوازې دنیا نه ګټي بلکې آخرت هم له لاسه ورکوي. یوازې دنیا سره مینه مه کوئ، بلکې د دنیا نه خپله برخه واخلئ او آخرت دپاره کار وکړئ، آخرت وګټئ. ابدي ژوند د نعمتونو مالامال ژوند چې هیڅ مرګ پکې نشته، ټول عمر پکې انسان خوشبخته سوکاله او ارام وي که دغه وګټي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله اجل پوره و، جبرائیل امین علیه السلام ورته راغی او ورته یې وویل چې عش ما شئت فإنک میت واعمل ما شئت فإنک مجزی به. څومره چې د زړه غواړي ژوند وکړه، خو پام دی چې یوه ورځ له دې دنیا ځي، یوه ورځ مرګ راځي او ستا ژوند وروستی کېږي. او څومره هر څه چې کوي، هر کار چې کوي ویې کړه، خو پام دی وي چې حتما به د هغې جواب ورکوي او سزا به یې ویني. د دنیا مینه د ټولو ستونزو مور ده. یوازې له دنیا سره مینه مه کوئ، خپله برخه ترې واخلئ او آخرت ګټلو لپاره کار وکړئ.